ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ننظر بحث مسألة أولنا مسألة رفع اليدين أو ترك رفع اليدين دا قبل الركوع بعد الركوع او بعد الركعتين. زمونږ د کورس په دغه متعدد ایامو کې مونږ بار بار د دې اظهار وکړ چې مونږ د الحدیثو د دې زمانې غیر مقلدینو، اشاعتیانو، عثمانیانو، پرویزیانو، مودودیانو وغیره جماعاتو سره عقیدوي فرقونه لرو. مسله د رفع الیدین او د امن بالجهر او قرات خلف الامام وضع الیدین تحت السره فوق السره مال الصدر دا بنیادی مسائل نه دي. دا هغه مسائل دي چې الحدیث په دې مسائلو کې خپل ګندګي پټي او خپل مردار عقیده چې د خوارجو یا د قدریو یا د معتزله لري د خلکو نه پټول غواړي په ضمن د رفع الیدین او د امن بالجهر وغیره مسائلو. زمون کم حنفی علما چې دې مسائلو ته زور ورکوي دا د هغې غلط فهمي او کم فهمي ده. نو زور ورکول دې مسائلو ته نه دي پکار. وهابیان دې مسلو ته انتهایی زیات زور ورکوي، خو د هغې دې کې ګټه ده او هغه ګټه دا ده چې په دې باندې د هغې عظیمه ګندګي پټه شي. هر کله چې هغې دا مسایل ډېر شورش سره پرچاروي، که احناف هم دا مسایلو ته زور ورکي نو عوام الناس به دې فهم ته ورسېږي چې یعنې بین الاحناف وبین غیر المقلدین تنازع فقط پر رفع الیدین باندې یا په امن بالجهر یا په قرات خلف الامام. دا څومره غلطه خبره ده. زمونږ دوی سره نزاع په دې مسایلو نه ده. زمونږ دوی سره نزاع بنیادی په عقیده باندې ده چې موږ اهل السنه والجماعه یو او دا د اهل زیغ نه دي. نو تاسو تم زما دا مشوره ده ضروري چې دا مسایلو ته پرچار او زور او سورش مو ورکوي. هر کله چې ستا دشمن کې دا غټ سوری وي، غټ عیب وي او دا غټ سورنګ په ځای باندې ته د ستنې سوري عمره یو سوراخ ته اشارې کې چې تاکې دا عیب دی، دا خو ستا ډېره کمزوري او کم فهمي ده. پکار دا ده چې تا الحدیث راټینګ کې په مسله د توسل باندې، د تبرک باندې، د کرامت باندې، د ایصال ثواب باندې، د تقلید باندې وغیره چې کوم مسائل مخکې زیر بحث وګرځېدل په دې مسایلو یې راټینګ چې ستا او د هغه په منځ کې د اهل سنت او د اهل زیغ فرق واضح شي، عوامو ته هم پته ولګي. او هغه داسې مسایل دي چې دوی سره په هغې کې سوا د لا نسلم د ډېرۍ کېناستو نه هېڅ شاهد او دلیل نشته. نو دې مسلو ته به شورش او زور نه ورکوئ. دا اصلا اختلافات زمونږ او د غیر مقلدینو نه دي، بلکې دا اختلافات بین الاحناف و بین الشوافع دي، بین الموالک و بین الحنابله دي. څلور مذاهب حقا هغه دوه ډلې شوي دي. امام مالک په قول مشهور او امام ابو حنیفه رحمهم الله ذهاب کړی دی ترک د رفع الیدین لره، چې رفع الیدین د کولو نه کول بهتر دی. که چا دلته قول د کراهیت کړی دی، حمل دی په کراهت تحریم نه بلکې په تنزیهی کراهت چې د هغې نه تعبیر په خلاف الاولا سره کیږي.
او کچا او امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ، او قول غیر معروف د امام مالک سے بغا پر رفع الیدین او په استحباب داغی باندې بدوی کی چام دیتا سنت مؤکده لازمه مستمره ندی ویلی، بلکہ دای ویلی دی چې د ترک رفع الیدین نه رفع الیدین اولاد او معروف قول د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمهم الله په نسبت باندې اتیان پر رفع الیدین خلاف اولا او ترک رفع الیدین دا اولا. نو دا مسله ما چون کې وهابیانو ډیر شورش ور کړی دی، کاش دی شوافی یا حنابله وی چې موږ دی سره غز په غز او لیش په لیش باندې هغه معلومه کړی وی چې دی کې ترجیح کم مذهب لره، احد الجانب و آخر ته پدې کې گمراه نشي ویل. کم حنفی داوایی چې کون کې د رفع الیدین گمراه دی، هغه بس قول کوي په حق د امام شافعی امام او امام احمد، د امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، سید ابن حبان، ابن خزیمہ، امام حاکم، جمله محدثین، امام دارمی، دا ټول د رفع الیدین قائل دي. محدثین ټول متفق دي پر رفع الیدین باندې سوى التحاوی یا بعضی کم محدثین. نو احد الجانب پدے کے اخر تا گمران نشی ویل، احد الجانب پدے کے اخر تا مفسد للصلاة نشی ویل چگین رفع الیدین مفسد للصلاة تی، او یا اغی وائی چگین ترک رفع الیدین مفسد للصلاة تی، دا نشی ویل. فقط پدے کے نزاع بیننا و بین الشوافی والحنابلہ فترجح کے دا چھ مذہب دا امام مالک معروف او امامنا دا راجح دے او کہ مذہب دا شوافی و حنابلہ و راجح دے، رجحان کے خبر. و مسئلہ دا رفع الیدین کی وہابیان دیر زیاد دا افترانا کارا خستے، کلوائی دا دا اویاء و صحابہ و رایا دا، کلوائی چی دا دا کل بدری صحابہ و رایا دا، کلوائی پدی کی سلویخ مرفوع حادث راغلی، کلوی دا پا تواتر ثابت. دا ټول محض افتراعات و دروغ دی چلا اوسا پوری پاسلافو کی دا محدثینو نا پا دی چام قول ندے کڑی چرا فردین پا تواتر ثابت. اغا حدیث مرفوعا چی دوی تی اخذ کئی سلور دی، چی یو دا غین حدیث معروف دا عبداللہ بن عمر دی رضی اللہ عنہما چی روایتی بخاری و مسلم او کل کتب الحدیث کرد. دویم دا غینا اغا حدیث دا ابی حمید الساعدی دی چی روایت دا غی ابو داود و سننو کرد دی. دریم دا غینا روایت دا مالک ابن الحویرس دی. سلورم دا غینا روایت دا وائل ابن حجر دی. دا سلور حدیث چی دی دا حدیث مرفوع دی چی دوی پیش کئی. دین سیوان دا چند صحابہ کرامو لکا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سروایات موقوفہ پیش کئی، واغا وحابیانو تا شرم پکار دے چی پیش کئی، ذکا چی دا وحابیانو مذہب دا دے چی لا حجت فی الموقوفات دا صحابی قول دلیل ندے، نبی اولی پیش کئی بل دا پارا. دا مرفوع حدیث نا اخوا چی کلم وحابی موقوف پیش کولو بیچون چرا آغا دا دا پارا دلیل ندے کنو، کدے تا توی چیز دا الزامن پیش کوما نورتوا الزام سبق لزوم غواری یا سبق التزام غواری تا چی پا ما بانی الزام کے تا پزان لازم کردے. تخپل حجت منی دا صحابہ و اقوال خستا پنیز حجت ندی چی دا سر پیش نکی، او نا اقوال دا محدثین استا پنیز حجت دی چی آغا منگتا پیش نکی. دا پنیز دا صحابی قول حجت ندینو قال البخاری بس حجت شی، قال مسلم بس حجت شی، کل محدثین دی پی قائلی خدا دا دلائل ندی، صحابہ دی طول پی قائل شی خدا دا دلیل ندی، ذکر دا اصل دارے چی صحابہ قول حجت ندی. نو دا سر مرفوع احادیث چی دی سلور دی چی کم دی پی دیر نازیگی او چاورتا صحیح ویلی دی او چاورتا متواتر ویلی دی
هغه ما تاسو ته په ورقاتو کې شرح کړی دي چې هغه حدیث چې اقوا استدلالات د دوی نه دي هغه عند المحدثین په کم مثابت کې دي او د احناف او د هغې نه چې د څه تاویلات او جوابات دي. اول حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہما، التحقیق فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما. دغه روایت نا چې بخاری و مسلم ذکر کړی دی، صحیح بخاری اول جلد 1 صفحہ کی باب لگی باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، اثبات در رفع الیدین وقت د تکبیر تحریمه کی، په وخت د رکوع کی، په وخت د رفع د رکوع نه. دای باب په دې باب کې حدیث پیش کئی پسند دا زهری سرا اخبرنی سالم ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه تردی یکونا چشو حزو منکبائه برابر دو گودا وکان او نبی علیہ السلام چی دغا عمل یوکو بی حین یکبر للرکوع کلبی چی رکوع تکبیر ویفعل ذلك اذا رفع رأسه من الرکوع ويقول سمع الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود فسجدے کو زیدو پر تکیدو کی با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نکول. جواب احناف دا دی روایت نا چی امام بخاری و کل کتب الحدیث راخست دے غدا دے چی انہو حدیثنا مسترب متننا دا حدیث دیخوا حدیثنا عبارت غلط شوی انہو حدیث مسترب متننا دا حدیث متنن مسترب دی. دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمروی حدیث فی ذالک الباب په مختلفو طریقو باندې روایت شوی دی. هغه ټول په دې ورقه کې تاسو ته مستند حواله سره ما ذکر کړی دي. هغه څوک چې ځان ته الحدیث وایي نن زمان کې دا وی دا رایه ده چې د رکوع نه مخکې وروستو او په وخت د قیام کې د رکعتینو نه دغه درې تکبیرونه دل طرف الیدین مانی. تکبیر تحریمه خو مسلم دی، تکبیر تحریمه نه سوا معروف و بیان چې دی درې ځایه د رفع الیدینو قائل دی. دغه حدیث چې په دغه باب کې مذکور دی ستاسو د وړاندې ما تلاوت کا نو د دې اوله شبهه دا ده چې فلیس فیه رفع الیدین بعد الرکعتین. د دوی دعوه دا ده چې د تکبیر تحریمه نه بغیر درې ځایه به رفع الیدین کیږي. حدیث د عبداللہ بن عمر د بخاری 2 ځایه ثابتې 3 ځایه نشته. نو پکار دا ده چې دې حدیث باندې عمل کوي او عاملین بالحدیث یی او دعوه د اتباع د ابن عمر کوي. نو سو کوي د بعد الرکعتین د تکبیر د رفع الیدین نه توبه وباسي ځکه چې ابن عمر سے پس روان یې کنه. نو ابن عمر سے خو روایت مرفوع دا پیش کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د رکوع نه مخکې او د رکوع نه وروسته رفع الیدین کړي دي. په دغه تفصیل کې عبداللہ بن عمر صاحب چې کوم مرفوع د رؤیت حدیث پیش کوي د حضرت سالم ابن عبداللہ د عبداللہ پر روایت سره دا روایت مرفوع ده اتفاقا. نو په دې روایت کې د بعد الرکعتین تکبیر د رفع الیدین نشته دي. استراب متنی تا ګوره اوس دلته دا نشته. واپس صحیح بخاری اول جل 1 صفحہ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین بل باب لگیږي. هغه باب کې روایت دا عبید الله د نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر دا نبی علیہ السلام تا مرفوع کو او منصوبه وی. یو د دې حدیث د مخ کې حدیث سره استراب راغی. هغه حدیث کی بعد الرکعتین د ابن عمر پر روایت کې رفع الیدین نشته او دلته په خپل عمل کې بعد الرکعتین راغی. دویم دا د دې حدیث پر رفع او په وقف کې محدثین اختلاف لري
چې دا حدیث مرفوع دی که موقوف دی. دا دویم روایت. ګوره اول روایت د سالم ابن عبد الله دی عن ابن عمر، او دویم روایت د نافع دی عن ابن عمر. اول روایت د رؤیت دی چې رأیت رسول الله، هغه مرفوع دی اتفاقا. دویم روایت دا دی چې ما ابن عمر ولید چې هغه به دا عمل کو، ما ابن عمر په خپل ولید چې دا عمل به کو. نو دا موقوف عمل د ابن عمر پیش شوی دلته، موقوف عمل د ابن عمر پیش شوی دی. او لا حجت فی الموقوفات د وهابیانو پرز موقوف کې دلیل نشتا. نو د عبد الله بن عمر سے په قول کې او په فعل کې دوی ته څنګه دلیل پیدا شو؟ نه بعد الرکعتین د پاره یو صحیح حدیث پیش کول پکار دی، مرفوع حدیث. کته وی چې امام بخاری وی چې رفع ذلک ابن عمر الی نبی الله صلی الله علیه وسلم، تاسو دا ځای پرېږدئ لاندې لاړ شئ. دویم اعتراض دا الاضطراب فی السند، دی حدیث کی اضطراب سندی دی. سنن کبرا د بهقی دویم جل یوصل شپږ در صفحه کې لیکي چې د دې په سند کې عبد الاعلی راغلی دی د عبید الله عن نافع، وعبد الاعلی ينفرد برفعه الى النبي صلی الله علیه وسلم. پدیزی کې د عبید الله چې څومره شاګردان دي هغه د حدیث موقوف فعل د ابن عمر پیش کوي. یوازې عبد الاعلی چې کوم دی دا مرفوع کړی دی، نور مرفوع کړی نه دی. شرح الزرقانی علی موطا امام مالک اول جلد 209 صفحه کې لیکي وقال الاسیلی لم یاخذ به مالک لان نافعا وقفه على ابن عمر. امام مالک په دې حدیث اخذ نه دی کړی. ولی نه دی کړی؟ وای ځکه نافع چې کوم دی دا د عبد الله بن عمر موقوف قول او عمل پیش کړی دی، ته مرفوع نه دی وایي. لأن سالما ونافعا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك. هر کله چې دا عبد الله بن عمر یو شاګر سالم بن عبد الله په لفظ د رأیت رسول الله سره مرفوع پیش کړي، او دلته د دغه عبد الله بن عمر بل شاګرد حضرت نافع چې دی هغه دا موقوف فعل د عبد الله بن عمر پیش کړي، نو ترک مالک د دغه سندی اضطراب د وجنا چې دا اوس موقوف شو که دا مرفوع شو، پرې خو د امام مالک په مشهور قول کې القول باستحباب ذالک دائم ونه ویل چې رفع الیدین مستحب دی، مستحب متونه ویل ځکه سند کې اضطراب دی. ولی لأن الاصل صيانة الصلاة عن الافعال یعنی الخارجیه، اصل دار چې باید مانځه کې خارجی او زیات حرکات ونشي، چې ونشي علا بکیږي چې په مرفوع صحیح حدیث ثابت شي. حدیث د عبد الله بن عمر په بخاری کې دوه راغلي دي، دغه پاس روایت دلیل د دې دی چې دا مرفوع دی. لند روایت چې کوم دی عن نافع ان ابن عمر کان اذا دخل، ابن عمر دا کار کړي، هغه موقوف دی. اوس په دې کې لندې امام ابو داود هم دا حدیث ذکر کوي، اختلاف راغی ښه. امام بخاری صرف د عبد الاعلی قول ته کتلی دي چې عبد الاعلی د عبید الله نه عن نافع عن ابن عمر دا حدیث به مرفوع کړی دی، خو د عبید الله باقی شاګردان موقوف وایي. اوس امام ابو داود سوای بیا ابو داود اول جلد 200 صفحه کې دا حدیث ذکر کوي. حدثنا نصر بن علي اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر انه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده واذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع. امام ابو داود سوي سید دادا چې اختلاف خو شوه دی په شاګردانو د عبید الله کې چې بعضو دا مرفوع کړي بعضی موقوف کړي دی، خو صحیح دادا چې دا قول د عبد الله بن عمر دی وليس بمرفوع. دا حدیث مرفوع نه دی، چې مرفوع نه دی نو بیا نه څنګه پیش کړي. موقوف خو دی په نس حجت نه دی کنه، اصل د دوی دار چې لا حجت فی الموقوفات، مرفوع حدیث د دې باره کې پیدا کړي. وسوای قال ابو داود ورواه الثقفي عن عبيد الله اوقف على ابن عمر. ثقفي د عبيد الله بل شاګرد دی، هغه دا حدیث د عبد الله بن عمر موقوف پیش کړی دی. قال ابو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وايوب وابن جريج موقوفا. اوس د عبيد الله څومره شاګردان شو سوچ کو ورته.
دا خو یو درس حدیثی کنه، لکه اوس یو مفتی فرید صاحب درس کوي په 1500 کسان ورته ناست دي، یو شاګردم دغه کال باندې شاګرد دی، هغه د مفتی فرید صاحب نه حدیث نقلی رسی سند مرفوع نه جوړی، او دا یو کم 1500 باقی ټول لګیا دي چې ناغه مونږ ته موقوف بیان کړی دی. اوس په قول د عبدالله اعلی ته ترجیح ورکې که قول د لیث ابن سعد، مالک، ایوب ابن جریج ثقفی. وصوی قال ابو داود ورواه الليث ابن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، دا ټول دا حدیث موقوف پیش کئی. واسندو حماد بن سلمہ وحد و ایوب ولم يذكر ایوب ومالک الرفع اذا قام من السجدتين یعنی من الرکعتين. امام مالک پاکی دا روایت داغا پسند کی بالکل دا الفاظ شتم نه چې اذا قام من الرکعتين. خلاصه دا دا چې اول سند د دی دا مرفوع دی، خو د دوی په دعوت دال نه دی. ولی دعوه عامه ده، دلیل خاص دی. دعوه د درې ځایه د رفع الیدینو قول دی، په دلیل کې 2 ځایه رفع الیدین ثابتېږي، قبل الرکوع بعد الرکوع. بعد الرکعتین چیلنج ورکوي وهابیانو ته، بخاري کې مونږ ته وفات که د بعد الرکعتین دپاره دویم روایت پیش کې، نو هغې کې ترجیح دی لره ده چې هغه فقط عبدالاعلی څه شی کړی دی، رفع د هغې کړې ده. باقی مالک، لیث ابن سعد، ایوب ابن جریج ثقفی دا ټول دغه روایت موقوف پیش کئی، او امام ابو داود ترجیح هم دی تور کئی چې قال ابو داود الصحیح قول ابن عمر وليس بمرفوع، او مرفوع چې نشي د وهابیانو په نس حجت نه دی. لا حجت فی الموقوفات دا دوی اصل. دارنګ عمدة القاری هم جلد 15 صفحه رواه ابو داود في سننه في الصلاة عن نصر بن علي عنه أتم من الأول وعن القعنبي عن مالك النافع نحوه ولم يرفعه مرفوع کړی نه دی. قال ابو داود الصحيح قول ابن عمر وليس بمرفوع، ورواه القعنبي عن عبد الوهاب عن عبيد الله واوقفه. هر قعنبي هغه موقوف کړی دی. وكذا رواه الليث عن سعد وابن جريج النافع موقوفا، وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في رفعه ووقفه. خلاصه دارا چې دې کې لوی اختلاف دی، او یوازې دی نه بلکې وهابیانو سرکردوم دا تسلیمه کړې ده چې دویم روایت کې ترجیح وقف ته ده. البانی ناصر الدین ضعیف سنن ابی داود 2 صفحه باندې، ضعیف سنن ابو داود په 2 صفحه باندې ترجیح ورکوي وقف د حدیث لرا، او تایید د امام ابو داود کوي چې امام ابو داود په دې کې قول راجح دی د امام بخاری نه چې هغه دا مرفوع ګڼلی د وجه د سند د عبدالاعلی نه، او باقی متعدد رواتو ته نه دي کتلي چې د موقوف کړی. دارنګ امام اليدین العراقی په طرح التسریب 222 صفحه باندې د امام ابو داود قول نقل کړی دی چې صحیح دا ده چې دا موقوف دی، مرفوع نه دی. دارنگ نیل الاوتار دویم جلد 204 صفحه قاضی شوکانی چې دام د الحدیث نه دی، ظواهر نه دی، اغم ترجیح قول د امام ابو داود ته ورکړی دی چې حدیث د ابن عمر ثانی چې دی دا موقوف دی، دا مرفوع نه دی. ضعفاء الکبیر دویم جلد 58 صفحه باندې امام عقیلی په ضعفاء الکبیر کې وقف ته بهتری ورکړی او ترجیح ورکړی دا. دارنګ موطا امام محمد صفحه 9 باندې امام محمد رحمت الله علیه دغه حدیث دا امام مالک نه په خپل سند سره موقوف پیش کړی دی. دارنګ موطا امام مالک 1 صفحه دا اول جلد باندې امام مالک رحمت الله علیه دغه حدیث په سند د نافع باندې موقوف پیش کړی دی. دا حدیث اول مرفوع ده د سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، پاغی کی د بعد الرکعتین رفع نشتی. حدیث ثانی چې امام بخاری ذکر کړی دی
دغلتا د عمده محققین و محدثین رای د وقف دا د رفع نه ده، دا د ابن عمر خپل عمل دی، هغه حجت دوی ته نشي جوړی دی. په بعد الرکعتین رفع باندې دی علی حدیث صحیح حدیث پیدا کی او مفصل حدیث چې دغه ټول پکې ذکر شوی چې سالم د معارضین وي. اوس مونږ وایو چې د عبدالله بن عمر نه پر رفع الیدین کې واته طریقې مروي دي او اکثر سندونه صحیح دي. هغه کې داسې روایات شته دي چې خصم وهابیان نه مني او د ابن عمر نه مروي دي په صحیح سند باندې. هغه ځای کې چې د ابن عمر د حدیث نال حدیث کم جواب لري او مغه جواب زمونږ د بخاری نه دی. بیا معجم اوسط تلاړ شي، معجم اوسط اول جلد صفحه. حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابي قال حدثنا الجراح بن مليح عن ارطات بن المنذر عن نافع عن ابن عمر. ام نافع ابن عمر نے روایت دے، دام نافع ابن عمر نے دے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجدا. کله بچ سجدی ته کوزیدن رفع الیدین به کول. ګورا د بخاری روایت پدې دال چې رکوع ته کوزیږي، رکوع نه پورته کیږي رفع الیدین نه. او دا روایت د معجم اوسط چې کوم دی پدې دال دی چې کله د سجدی ته کوزیږي هغه وخت کې رفع الیدین کړی دي. دو ځای په اول روایت کې د ابن عمر مرفوع روایت کې ثابت شو، بعد الرکعتین موقوف روایت د ابن عمر کې ثابت شو. کله چې سجدی ته کوزیږي روایت د نافع د ابن عمر نه د معجم اوسط پاغي کې ثابت شو. څلور ځای شو. اوس ورته وښه مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 201 صفحه. حدثنا ابو سامان عبد الله نافع ابن عمر انه كان يرفع يديه اذا رفع راسه من السجده الاولى. داول سجدې نه د رفع پټیم به ابن عمر رفع الیدین کول. ولی وهابیان اوس نه کوي چې د ابن عمر د قول نه دین او مذهب جوړ شي او نور ارث پیرت شي او بیا د په مقابله کې د عبد الله بن مسعود او د حضرت علی او د عمر فاروق غوندې اشخاص قول ته ونه کتل شي. نو دغه اذا رفع راسه من السجده الاولى او دا سند صحیح دی، هیڅ قسم جرح پرې باندې نشته. سند کې عبید الله راغلی هغه د بخاری د رجالونه دی، ابو اسامه باندې جرح نشته. نافع خو معروف دی ابن عمر دی، سند په لحاظ پدې هیڅ قسم جرح نشته دی. او هغه اذا رفع راسه من السجده الاولى دا اول سجدې نه د رفع پټیم رفع الیدین ثابت شو. دارنگ مصنف ابن ابي شيبه والجلد 201 صفحه. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه بين السجدتين. وذا تعرض ده کنه ده اغلت ابن عمر سے پخپل د سجدی اولا نه رفع کې رفع الیدین کوي. اغلت وی نبی علیہ السلام بین سجدتين رفع الیدین ندی کړي. دارنگی بیان الوهم والیهام فی کتاب الاحکام پنزم جلش پکسوا در لصفحہ. قال الطحاوی حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبدالعلا امغ سند دیخا پاسنے. قال حدثنا عبید اللہ قال نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفعنا. سند د امام بخاری دی گوری پاس د بخاری سند څه دی؟ عبدالعلا عبید اللہ نافع عن ابن عمر ومغه سند دی. امام طحاوی خپل شیخ پیش کی عبدالعلا ترسی. حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبدالعلا حدثنا عبید اللہ نافع ابن عمر انه كان يرفع يديه في كل خفض ورفعنا. هر کو زیدو جگیدو کې به رفع الیدین کول. رکوع ته کوزیدل یو، پورته کېدل دوا، سجدې تتلل درې، بیا پورته کېدل څلور، بیا کوزیدل پنځه، بیا پورته کېدل شپږ. دا حدیث دا ثابتوي چې شپږ ځای عبدالله بن عمر رفع الیدین کړي. وركوع وسجودنا وقيام وقعودنا بين السجدتين ويذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. استراب سندین اور ستویل کی وابیان دین سوی وینا دا خو بعض اوقاتو کې اوراوی مجمل روایت پیش کړی دی به مفصل پیش کړی دی ته استراب نه وي. چې استراب نه وي به په دې حدیث عامل ش سند کې جرح نشي. د تحایو په سند د سوق جرح پیش کړي د ابن عمر دغه حدیث چې په کل خفض ورفعن کې ځکه دا سند بعینه سند د چاره د امام بخاری دی. رجال ټول هغه رجال دي.
نو بیا عمل په ولې نه کوي؟ د عبد الله بن عمر خدا مرفوع کړی ل نبی صلی الله علیه وسلم کان یفعل ذلک. کله استراب د وجنا چې استراب متنی راغلی دی، حدیث متروک شوی دی د جانبینو، دا استراب خپل یو ضعف دی. یو حدیث په سند په لحاظ ضعیف وي، دا حدیث د سند په لحاظ ضعیف نه دی، قوي دی. دا کل سندونه قوي دي، ولی د متن د استراب په لحاظ باندې ضعیف دي. اوس دې باندې کم باندې عمل؟ دا خو د وهابیانو رایه نه ده چې رکوع ته کوزیږه، بیا پورته کېږه، بیا سجدې ته ما بین سجدتین، دا دې چا رایه نه ده. نو خلاصه دا چې د عبدالله بن عمر نه د بخاری په اول حدیث کې 2 ځای رفع الیدین، په ثانی حدیث کې 3 ځای رفع الیدین، د معجم اوسط پر روایت کې سجدی تزین 4 ځای رفع الیدین، د ابن ابي شیبه پر روایت کې د اول سجدې نه پورته کېدو کې شوی د 15 ځای رفع الیدین، او آخری روایت د طحاوی په دې دال دی چې 7 ځای رفع الیدین شوی. اوس د ابن عمر او ټول مرفوع روایت پیش کړي، کم یو موقوف دي نور اکثر مرفوع روایت پیش کړي. نو دا ستاسو ذهن میں پدې کولاو چې د سينو چې امام مالک ته دا حدیث نو رسیدلی، یا امام ابو حنیفه د حدیثونو نو خبر. تاسو نه ګورئ د امام اوزاعی مناظره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره چې حدیث د عبد الله بن عمر پیش کړ، هغه ورته په مقابله کې حدیث د خپل سند د عبد الله بن مسعود پیش. نو دلته خدام څوک نشي ویلی چې امام ابو حنیفه ته حدیث نو رسیدلی. اکثر دا خلک دا خبره کوي یاره دته به حدیث نه رسیدلی، ځکه به د رفع الیدین نه انکار کړي. د امام اوزاعی په مناظره کې خو ورته حدیث پیش شه کنه، نو بیا ترجیح سند دغه فقه الروات ته ورنکړه چې زما د دې سند روات چې کوم دي هغه ټول فقها دي، او ته چې کوم پیش کې محدثین پیش کې. نو محدث قول کله د فقيه قول ته رسیدي شي، بیا په داسې جزئی فرعي مسایلو کې. نو اوله خبردار چې دا حدیث مسترب دی متنن، او د دې صحیح روایتو باندې د ابن عمر سره متعدد زینو کې رفع الیدین ثابت دي، وهابیان خپل هم نه کوي. هغه روایت نه چې وهابیان څه جواب د ابن عمر نه کوي، همغه جواب زمونږ نه دی. څه وایي؟ نه په ابتدا کې 7 ځای رفع الیدین کېده، بیا 6 شو، بیا منسوخ شو 5 ته راغله، بیا 4 ته راغله، بیا اخر دا د بخاري روایت ته راځي چې دا 3 پاتې دي، نور ختم شوي. نو فی الجمله د نسخ قول خو تاسو مو که کنه، که د نسخ قول نه کې خو هر کوزیدو جګېدو کې به رفع الیدین کې بیا. نو چې هر کله فی الجمله د نسخ قول تاسو مو کو، صراحت د نسخ نشته، خو د دې رستي روایاتو د ابن عمر نه مخکینی هغه روایت چې کومو کې زیات راغلي منسوخه مو ګڼل. نو دغه شانت روایت د هغه د خپل د عبد الله بن عمر چې رستو موږ تاسو ته پیش کو چې امام مجاهد صحیح سند سره نقل کوي چې هغه رفع الیدین په خپل نه دی کړي. عمل دراوی چې د قول دراوی مخالف خوږي، دلیل د نسخ د قول دراوی وي. بهرحال احناف دي کې 2 ډلې دي. یو جماعت لکه امام طحاوی ترجیح نسخ تور کوي چې دا خو منسوخ شوی دي، خو اکثر محققین احناف چې کوم دي د نسخ قولم نه کوي، بلکې هغه وایي چې دا خلاف اولاد ثابت دي، مذهبین فی قائل دي، محدثین دي، خو خلاف اولاد. دا استراب چې مونږ کوم بیان کا نو دا استراب متنی وو. دویم مال استراب فی السند، سند کې استراب هغه مخکې تاسو ته ما بیان کا په وقف او په رفع د حدیث کې استراب دی چې دا حدیث موقوف دی که مرفوع دی. امام بخاری ترجیح سند د عبدالعلا ته ورکوي او مرفوع کوي، امام ابو داود د نور متعدد رواتو د وجه دا حدیث موقوف ګڼي. فلذا ترکه مالک، امام مالک په امام ابو حنیفه خو بدای اعتراض خلکو کې چې یاره زه دا حدیثونه خبر نه وایم، هغه خو ډېر ډاډه ورځي یاره دا داسې حدیث ورته ډېر نه ورسي. په امام مالک خو هم نشي ویل، هغه خو بابا دی په حدیثو کې چې دا څومره سندونه دي په امام مالک ورځي. امام مالک، ابن شهاب زهري، دا چند اشخاص چې کوم دي دا مدار وي مدار. محدثین وایي چې سند مالک ته ورسېده مخکې لټومه چې مالک ته ورسېده مخکې چون چې را مه کوئ چې زه اوس تحقیق کوم سند ضعیف نه وي. بس امام مالک چې راغی هغې نه خو سند خپله قوي دی، محدثین په دې اتفاق لري. اوس امام مالک رحمت الله علیه د دومره حفظ الحدیث سره دا حدیث ولې نه قبلوي، عمل پې ولې نه کوي، مذهب پې ولې نه جوړوي. المدونة الکبرى د امام مالک خپل تصنیف دی. دا دې لپاره ما دا حواله پیش کړه چې
کېدای شي چې تاسو د امام مالک هغه غیر معروف قول بعض شوافع راخستی. دا په هر مذهب کې داسې خلک شته چې په چا فقه غالبه ده د مذهب تایید او په چا باندې حدیث غالب شوي دي. لکه زمونږ د فقهاو کې تاسو وګورئ په چا فقه غالبه ده، هغه ډیر زور لګوي چې د خپل امام قول په هر قیمت یې هغه ثابت کړي. لیکن یو سړی به حنفي به او په هغه باندې به حدیث غالب شوي، هغه به خروج کوي بعضې اوقاتو کې، چې هلته صحیح حدیث وګوري دلته جواب پیدا نه کړي، بس بیا روه خبره سسته کړي. نو دا شانورشاه کشمیری رحمت الله علیه دا کلک حنفي دی، مضبوط حنفي دی، خو ګورې حدیث پې غالب دی، فقه پې غالبه نه ده. په د حدیث غالب دی د چې کوم ځای کې اخواته صحیح سندونه وګوري او بس لاره پیدا نه کړي، بیا رو نورمال چلیږي هغلته، هغه طرف ته به میلان لري. یا لکه دا محمود علوسی باندې تفسیر او حدیث غالبو، په دې وجه باندې دی په ډېرو ځایونو کې صفا الفاظو سره وایي زړون مقلد نه یم. دې وخت کې ما د امام صاحب مذهب پرېښی دی، هېڅ ته خروجتي نه کوي. الایمان یزید وینقص په باب کې زادتهم ایمانا په دې ځای باندې تاسو وګورئ. محمود علوسی اقرار کوي چې زه دې کې تقلید نشم کولی، ما د امام صاحب مذهب پرېښی دی، خروجتي کړی. نو بعضې داسې دي چې په هغې حدیث غالب دي، هغوی بیا خروج کوي. دا شان په شوافعو کې هم شته چې بعضو باندې کومه فقه غالب موالکو کې هغوی د امام مالک صاحب اصلي قول نقل کړی دی، خو داسې شته چې هغې باندې حدیث غالب شوي دي، هغوی بیا د بله اړخ ته رجوع کړې ده. نو وهابیان خلکو ته دا وایي چې دا د دریو مذهبونو فیصله ده. نو دا غلطه ده، دا د دوه مذهبونو فیصله ده. دوه مذهبه چې امام مالک دی او امام ابو حنیفه دی، هغه د ترک رفع الیدین قائل دي. او هر سړی د ګریوان کې سر ټیټ کړي چې آیا فقه د امام شافعي او د امام احمد فقاهت د دې دواړو د امام مالک او د امام ابو حنیفه مقام ته رسېدی شي؟ د دې فقه هغې ته کله رسېدی شي؟ صحیح د فن د حدیثو کې کشي په څلورو ائمو کې په حفظ الحدیث کې شهرت د چاو اوله مرتبت کې د امام احمد. ابن تیمیه وایي زه امام احمد پسې ځکه لاړم چې دی د حدیثو غټ جامع دی په دې ټولو. دویم مرتبت کې امام شافعي، دریم کې امام مالک، څلورم کې امام ابو حنیفه رحمت الله. په د فقه باب ته کرالی په اول مرتبت کې به امام ابو حنیفه دی، دویم امام مالک دی، دریم امام شافعي دی، څلورم امام احمد. فقه کې خو هغه بیا په نسبت دوی ته ډېر کمزور دی.